علیکم السلام ورحمت الله. محترم شهزاد سوال لري چې دا مقلدین وي چې تاسو وایي چې منی دا نجس نه ده، نو مونږ نه وایو شهزاد ورته وایي دا الله رسول ویلي دي. نو چې الله رسول یو کار کړی هغه یو شی باندې نجاست حکم نه لګولې تی لګې، نو ته په الله رسول دروغ مونږ نه شو ویلې دا دروغ. یو خبره بل دا دوی چې لکه دا غسل نه ولې کې چې دا نجس نه ده، غسل دې د وجنې چې لکه نجاست ده، ځکه میتیاز د منی نه ډېری نجسی دي او په میتیازو کې غسل نشته دی. غسل دې خاطر د انسان په بدن کې کمزورتیا راځي هغه بیرته پوره کول لپاره انور په وجوهاتي، نو صرف د نجاست وجه نه ده چې دا نجس دی، نو ځکه دا غسل کیږي دی باندې نجاست وجه نه ده. هر وابي د خدای او د پیغمبر دعوه کوي، معنی ته په خپل پاک وای او بیا تهمت پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معنی ته پاک ویلي دي. کدا حدیث یو موضوعي حدیثم خدا سي موضوعي چې په هندستان باندې د انګريزانو د دورې نه مخکې موضوعي وي، که په یو موضوعي حدیث کې هم چا دا خبره ماته وښوده چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی وي چې منی پاکه ده، زه به ورته 1 کروڑ دینار انعام ورکم. پیغمبر علیه السلام یو حدیث کې هم دا نه دی ویلي، نه صحیح حدیث شته، نه حسن حدیث شته، نه ضعیف حدیث شته. حتی چې ما درته ویلي چې د عربی یو مقوله هم نشته، خو داسې مقوله چې په هندوستان باندې د انګریزانو د دورې نه مخکې چا جوړه کړې وي، بالکل معنی ته چا پاک نه دی ویلي. دا په پیغمبر علیه السلام تهمت دی. هر وابي د خدای او د پیغمبر دعوه کوي، خپل خبرې ته د الله او د الله د پیغمبر خبره وای، معنی ته په خپل پاک وای او بیا په پیغمبر علیه السلام ورړي وای پیغمبر علیه السلام معنی ته پاک ویلي دي. زه به د الله پاک په توفیق 11 احادیث اوس درته پیش کم چې په هغې ټولو کې راغلي چې منی نجسه ده. حضرت یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب فرمای چې ما د حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه سره د عمرې سفر وکړو، په دې کې حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنهم نو د ابو سره نږدې په یو ځای کې پړاو واچولو. د حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه احتلام وشو، چې کله احتلام وشو نو د خپل مرګرو سره ابو نه موندلې، نو لري د ابو پسې لاړو او بیا به هغه په منی باندې ککړې جامې چې په کوم ځای به منی لګېدلې وه هغه به یې وینځله تر دې چې مونځ قضا کېدو ته نږدې شو. حدیث کې راځي حتی اصفره. نو حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه ورته وفرمل چې اصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل، تا نور سبا کړو زموږ سره نورې پاکې جامې شته، دا نجسې جامې دې راکړه چې په منی نجسې دي چې دا موږ ووینځو. نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل چې تعجب دې پتا باندې یا عمرو بن العاص، لئن كنت تجد ثيابا افكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنه. کستا سره پاکي جامې وي نو هر سړی 2 جوړه جامې لري، قسم په الله دې که په منی ککړې جامې زه وباسم او نور نوې جامې واغوندم نه دا به یو طریقه شي. بل اغسل ما رأيت وانضح ما لم ارى. د منی آثار چې کوم ما تخکاری هغه زه وینځم او چې کوم راته نه ښکاري هغې ته اوبه ورشیندم. موطا امام مالک صفحه 14. حضرت عمر رضی الله عنه ولې دا په منی نجسې او ککړې جامې وینځلې؟ د دې وجې نه وینځلې چې دا نجسې وي، نو په منی باندې جامې نجسې کیږي. ابن وهب د افلح ابن جبیر نه روایت کوي چې حضرت جبیر رضی الله عنه فرمایي چې یوه ورځ ما په داسې لنګ کې مونځ کړی و چې په هغې باندې مني لګېدلې وه، وفیه احتلام ولم اغسله، مني ورباندې لګېدلې وه ما نه وه وینځلې. نو مونځ مې کړی و، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته مې بیا قصه وکړه. نو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه راته وفرمیل انزل فطرح ازارک، دا لنګ دې بدل که کوشه او د مونځ قضایي راوړه، وصلي رکعتین واقم الصلاة ثم صلي الفجر. ففعلت المدونة الكبرى جل اول صفحه 22. نو په منی باندې ککړ لنګ کې مونځ کړی و. حضرت عبدالله ابن عمر ورته د مانځه د راګرځولو حکم کوي. حضرت جابر ابن سمره رضی الله عنه فرمایي سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي قال نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. موارد الظمآن جل اول صفحه 2. یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې آیا په هغې جامو کې زمونځ کولی شم چې د خپلې بیبي سره پکې یو ځای شوی یم؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې او کولی شي، مګر دا چې مني ورباندې وي نو بیا هغه مني ووینځه. دا ولې ووینځه؟
د خټو د وینځلو حکم ولې نه کوي د لاړو د وینځلو حکم ولې نه کوي د پوزو د ګړنګو حکم د وینځلو حکم ولې نه کوي چې د منۍ د وینځلو حکم کوي خو د دې وجې نه کوي چې دا نجسه وه حضرت خالد ابن ابي عزه فرمایي چې یو سړي د حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه نه تپوس وکړو چې ان احتلمت على تنفسه زه په یو څادر کې زما احتلام وشو هغه په منۍ باندې ککړ شو نو حضرت عمر ورته وفرمیل ان کان رطبا فاغسله وان کان یابسا فاحککه وان خفا عليك فرششه مصنف ابن ابي شيبه جلد اول صفحه 15 یعنی که د منی لمده و نو وینځه او که وچه وه نو ویګروه او که چېرته د منۍ ځای درنه ورکو نو اوبه ور وشینده حضرت عایشې رضی الله عنها نه روایت دی انها قالت في المني اذا اصاب الثوب اذا رايته فاغسله وان لم تره فانضحه کله چې د منی لیده نو وینځه او چې منی دی درته ښکارېده نه نو اوبه ور وشینده طحاوي جلد اول صفحه 43 حضرت معاویه یوه ورځ د خپلې خور ام المؤمنین حضرت ام حبیبی رضی الله عنها نه تپوس وکړو چې آیا پیغمبر علیه السلام به په هغې جامو کې مونځ کولو چې د خپلې بیبي سره به پکې یو ځای شوی و نو پیغمبر حضرت ام حبیبه ورته فرمایي نعم اذا لم یر فیه اذن او پیغمبر علیه السلام به په هغې جامو کې مونځ کولو چې د خپلې بیبي سره به پکې یو ځای شوی و خو چې کله به مني په جامو نه وه پرته ابو داود جلد اول صفحه 350 یعنی که مني به ورباندې پرته وه بیا به یې جامې بدلولې یا به یې جامې وینځلې عن ابي هريره رضي الله عنه قال في المني يصيب الصوب ان رايته فاغسله والا فاغسل الثوب كله طحاوي جلد اول صفحه 3 ابو هريره سے فرمایي چې کله په جامو باندې مني لګېدلې وه نو که درته ښکارېده هغه د منۍ ځای ووینځه او که درته نه ښکارېده نو ټولې جامې ووینځه حضرت جابر ابن سموره رضی الله عنه نه یو چا تپوس وکړو د هغه سړي په باره کې چې په داسې جامو کې مونځ کوي چې د خپلې بیبي سره پکې یو ځای شوی نو حضرت جابر ابن سموره ورته وفرمیل صلی فیه الا ان ترى فیه شیئا فتغسله ولا تنضحه فان النضح لا يزيده الا شرا طحاوي جلد اول صفحه 4 نو یو سړي تپوس وکړو چې زه خپلې بیبي سره چې په کومو جامو کې یو ځای شوی یم آیا په هغې کې مونځ کولی شم نو حضرت جابر ابن سموره رضی الله عنه ورته وفرمیل چې او مګر دا چې مني ورباندې پرته نو بیا هغه د منۍ ځای ووینځه یا جامې ووینځه او اوبه مه ورشینده ځکه اوبه چې دې ور وشیندلې نو مني نور هم په پرتوګ کې منتشره کیږي عن عبد الكريم بن رشيد قال سئل انس بن مالك عن قطيفة اصابتها جنابة لا يدرى اين موضعها قال اغسلها طحاوي جلد اول صفحه 4 د حضرت انس ابن مالک نه د هغې څادر په باره کې تپوس وشو چې په هغې باندې مني لګېدلې وي او ځای معلوم نه وي نو حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه ورته وفرمیل چې ټولې جامې به ووینځه حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي كنت افرك المني من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كان یابسا واغسله اذا كان رطبا ما به د پیغمبر علیه السلام د جامو نه مني چې وچه وه ګروله به مې او چې لمده به وه وینځله به مې طحاوي جلد اول صفحه 41 دا یې ولې وینځله د همدې وجې نه چې نجسه ده یو لوی حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې حضرت عمار ته فرمایي یا عمارو انما یغسل الثوب من 5 من الغایة والبول والقیء والدم والمنی یا عمارو ما نخامتك ودموع عینیك والماء الذي في ركوتك الا سواء دار قطنی جلد اول صفحه 129 رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمار ته وفرمیل چې یا عماره د 5 نجسو شیانو نه جامې وینځه غایت غټې میتیازي والبول وړې میتیازي والقیء او بالقیء والدم بلوینه والمنی او بالمنی نو د 5 شیانو نه جامې وینځه او د دې پوزو د ګړنګو نه مه وینځه یا عمارو ما نخامتك ودموع عینیک والماء الذي في ركوتك الا سواء ستا دا نخامه یعنې د پوزو ګندګي او یا خارشنه ورته وایي که دا سړی چې د لاړو سره د ستوني د بیخ نه ورسره راوځي ودموع عینیک او ستا د سترګو اوښکي والماء الذي في ركوتك الا سواء هغه اوبه چې ستا په دې بوشکه کې دي دا ټول یو برابر دي داري قطني جلد اول صفحه 129 نو ګوره پیغمبر علیه السلام مني د میتیازو په شان نجسه کړه
نو دا 11 حدیث درته ما ذکر کړه، دا ټول په دې دلالت کوي چې منی نجسه ده. او دا لامزه به وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې پاکه ده، ځان کې رسول الله ویلي دی، په خپله لامزه به خناس ورته پاکه وایي. نو په پیغمبر علیه السلام هم تهمت تړي چې پیغمبر علیه السلام ورته پاکه ویلي دي. هر وابي د خدای او د پیغمبرۍ دعوه کوي، خپلې هرې خبرې ته د الله خبره وایي او خپلې هرې خبرې ته د پیغمبر خبره وایي. او دا خبره یوازې ده نه ده کړې، دا ټولو لامزه به کړې چې منی پاکه ده. نواب صدیق حسن خان لامزه به لیکي و در نجاست منی آدمی دلیل نیامده، د انسان د منی په نجاست باندې دلیل نه دی راغلی. بدور الاهل صفحه 15. دا اوس چې ما 11 دلایل درته د حدیثو ذکر کړه، دا ټول د دې نه چشمپوشي کوي، دا د اهل حدیثو په جامه کې منکرین د حدیثو دي. نواب نور الحسن لیکي منی هر چند پاک است، عرف الجادی صفحه لس. او نواب وحید الزمان لیکي والمنی طاهر سواء كان رطبا او یابسا مغلظا او غیر مغلظ. کنز الحقائق صفحه 14 او نزول الابرار جلد اول صفحه 9. یعنی منی وچی کلم دی ټینګه یو ک نرمي په هر صورت کې پاکه ده. نو په پیغمبر علیه السلام خناسانو دا تهمت متړي چې پیغمبر علیه السلام ویلي چې منی پاکه ده. او د دې حدیث مصداق ځان مګرځوي چې من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.